وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. کوم څه چې موږ په خپل بنده باندې نازل کړي دي په نبی رسول الله سلام باندې آیاتونه یادوي، بس تاسو هم د دې په شان یو وړوکی صورت ساز کړئ او راوړئ که چېرته په دې باندې شک کوئ او د الله نه سوا خپل ټول مدد کوونکي ګواهان راولئ که تاسو رښتوني یاست. الله پاک په دې آیت کې کافرانو ته وایي موږ چې خپل نبي باندې څه نازل کړي دي که تاسو ته په دې کې شک وي نو راوړئ د دې په شان یو وړوکی صورت او ساز کې د قرآن شریف په شان یو وړوکی صورت پکې راوړئ که تاسو چېرته رښتوني یئ او د الله نه سوا په هغه صورتونو کې خپل مدد کوونکي راولئ او ګواهان یې کوئ په شرط دی چې د الله نه سوا. نو دا کافران تر اوسه پورې یو وړوکی صورت یې رانهوړو او تر قیامته پورې دوی ته د الله پاک هغه وینا ده که چېرته تاسو رښتوني پرته د الله د مدد نه نو راوړئ یو دغه وړوکی صورت چې په هغې کې د الله مدد نه وي او ستاسو د مدد کوونکو یعنې مددګارانو مدد پکې وي. نو دا کافران په دغې باندې لا تر اوسه پورې لګیا دي مګر ساز یې نه کړو او الله پاک وایي چې دا به لا تاسو تر اوسه پورې بیخي ساز نه کړئ.